أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي. په دې ویډیو کې به موږ په کنډیشنل فارمټینګ کې ډیټا بارز، سیل، کالر سکیلز او آیکن سیټس به ووایو. راځئ چې دا درس شروع کړو. کنډیشنل فارمټینګ کې په ډیټا بارس کې دغه سیل چې تاسو یې کړي دي هغې ته لکه مثلا تاسو غواړئ لکه ډیټا بارس ورکړئ، لکه مثلا چېرې موږ دلته راسو په دغه کې موږ یو دوه درې څلور لیکلی دي. تر دغه 11 پورې موږ به راسو اول ډیټا بارس دغه ته لکه مثلا تاسو یو لکه ډیټا بارس لکه یو څاغ ته دغسې ورکوئ. وګوره یو دا له ټولو نه کم نمبر ده نو دغه شین رنګ کم راغلی ده. 11 له ټولو نه جګ ده نو دا بیخي پول ده. که چېرې موږ اوس دغه ځای کې سلو لیکو ګورئ دا ګوره کم سول ګوره دا بیخي پول سوی و. ډیټا بارس یې نه کولی چې لکه مثلا ښکاره یې کړي لکه څومره ګوره یو ښکار یې ګوره کم دی دغه شین یې کم ده ځکه چې وړوکی نمبر ده. دا ګوره ټولو کې جګ ده ټول سیل یې فیل ده. دلته بیا مختلف سیلونه دي لیدلی نه کولی شئ تاسې دغه رنګ وي دلته انتخاب کړئ ګوره دغسې وي. هلته چې تاسو سلیکټ کړئ دلته ورته راسئ ګوره داسې وي مختلف رنګونه یې تاسو کولی شئ بیا عملي یې کړئ. او بل کلر سکیل دا هم یو کلر سکیل ده لکه مثلا که چېرې موږ دغه تر پخوا کړو موږ به راسو اوس کلر سکیل ته لکه مثلا یو رنګ غونته ده کولی شو ورکړو ګوره داسې وي داسې یو مختلف دا یو سټایل غونته ده ګوره داسې مختلف رنګونه لیدلی نه کولی شئ یو ځان هغه کړئ. او بل موږ سره دا آیکن سیس لیدلی نه کولی شئ لکه مثلا دلته آیکن دی لیدلی نه کولی شئ ته د هغه ورته ورکړې لکه مثلا که چېرې زه اوس دغه ورکړم وګوره اول دوم درېیم کاته نمبرونه دي لکه مثلا داسې دي ناکامان دي ګوره کمې نمرې وړي دي ګوره کاته سو څلور پنځه تر اتو پورې ګوره دا لکه مثلا په مابینځ کې دی نه یې ډېرې وړي نه یې کمې وړي لکه مثلا بیا هم کامیاب دی ګوره 9 نه تر 11 پورې ټول نه جګې نمرې وړي پورته دي. نو کولی شئ لکه مثلا آیکنونه ورته راولو دي دلته مختلف دي لیدلی نه کولی شئ یو دانه ورته راولو. او نور کولی شئ ته لکه مثلا یو نوی رول جوړ کړئ دغه ځای کې یو تا یو بل پکار دی یو بل شرط ورته لګئ نو ته به راځې نیو رولز ته دلته ګوره بیا ورته انتخابوئ ټایپ یې دلته above below equal لکه دا ورته انتخابوئ کولی شئ دې نه یو نوی رول راولئ. او کلیر رولز دغه باندې تا یو رول عملي که غواړې بیرته تر پا کې نو ته به راځې دلته به دغه به سلیکټ اوس به راځي کلیر رول. اوس کلیر رول فرام سلیکټډ سیل هره سیل چې تاسو سلیکټ کړی وي غواړي هغې نه رول پاکې نو ته به راځې اولنی به وکې ګوره د دې نه د رول پاک سو هر یوه چې موږ سلیکټ کړې وه ځکه چې موږ هلته ورته ویلي ول کلیر رولز فرام سلیکټډ سیل هر سیل چې موږ انتخاب کړي دي. کلیر رولز فرام انټایر شیټ له دغه ټول شیټ نه ته هغه کوې دغه شیټ نه دا ټول رول پاکوي نو دا بیا یو واري تا ته پاکوي. او کلیر رولز فرام دس ټیبل ته یو ټیبل راوستلی غواړې هغه نه یې پاکې لکه مثلا یا پایو ټیبل ته راوستلی وي کولی شئ له هغې نه دغه رول پاک کړې. او بل موږ سره دا منیجر لیدلی نه کولی شئ لکه مثلا دا اداره کې وګوره دلته موږ ته ښایي داسې موږ هسې رول راوستلی دغه آیکان سیټ ده موږ ګوره دلته آیکانونه یې موږ ته هم ښایي. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښ شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه او فایده واخلي. او که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.